بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو روح او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته په دې ویډیو کې د حامیم لا ینصرون یو ډیره طاقتوره او سرناکه وظیفه بیانوم. دا داسې وظیفه ده چې د دې په کولو سره به الله جل شانه د ستاسو حالات بدل کړي. تاسو په تکلیف کې، پریشانی کې، د لوی نه لوی مصیبت کې راګیر یئ او تاسو د دې مصیبت نه وتل غواړئ او په خپل ژوند کې انقلاب راوستل غواړئ، نو دا خاص وظیفه چې د قرآن عظیم الشان د خاصو کلمات او مبارکه او یو شاندار وظیفه ده، دا تاسو کوي. کچری تاسو د دشمنانو نه نجات غواړئ یا د ظالم د ظلم نه حفاظت غواړئ، په مقدماتو کې کامیابی غواړئ، یا په تاسو باندې سحر وی، جادوی، یا د جناتو یا د بندش مسله وی او تاسو د دین وتل غواړئ، نو دا خاص وظیفه په یو خاص ترتیب باندې وکړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ولا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ ټالی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې ما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، کچری تاسو تعویذونه حاصلول غواړئ، تاسو نقوش حاصلول غواړئ، یا تاسو د وظیفې حواله سره سم معلومات حاصلول غواړئ، نو په دې سکرین باندې تاسو ته دا نمبر ښکاری، دا بک اپوینټمنټ نمبر دی. کله چې تاسو په دې باندې میسج وکئ، نو زمونږه کال اپریټر د طرف نه تاسو ته یو دوه میسجونه حاصل شي. کچری تاسو په هغه شرطونو سره هغه متفق یئ او هغه شرطونه منئ، نو بیا به د هغې نه پس زمونږه کال اپریټر به تاسو ته زما د واتس اپ نمبر درکړي او بیا به ما سره په هغې باندې تاسو رابطه وکئ. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو دا عظیم الشان وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ مه. زما عزتمندو، دا وظیفه د حامیم لا ینصرون وظیفه ده. دا کلمات مبارکه په قرآن عظیم الشان کې راغلي دي، نو چې قرآنی الفاظ وي نو الله جل شانه به په دغه الفاظو کې څومره ډېر لوی طاقت کې ښودلی وي او د دې به څومره ډېر لوی برکات وي او څومره ډېر زیات اثرات به دا لري. او بل دا چې زما عزتمندو، دا وظیفه د علماء کرامو نه، اکابرینو نه او بزرگان دین، صوفیای کرام، اولیاء کرامو نه هم ثابته ده او دې ټولو دا الفاظ مبارکه د وظیفې په طور باندې استعمال کړي دي. لہذا زما عزتمندو، کچری تاسو د دشمنانو نه نجات غواړئ او په امن او امان کې اوسېدل غواړئ، نو دا وظیفه یو خاص ترتیب او طریقه باندې وکئ. که د ستاسو دشمنان ښکاره وي او که پټ، ظاهري وي یا باطني، الله جل شانه به هغوی نیست او نابود کړي او تاسو له به کریم رب نجات د هغوی نه در نصیب کړي. یا زما عزتمندو، یو کس ته او تاسو باندې ظلم کوي، تاسو سره زیاتی کوي او هسې په ناحقه باندې تاسو تنګئ، تاسو پریشانه کوي، یا زما عزتمندو، تاسو په کور کې په تاسو باندې ظلم او زیاتی کیږي، نو دا وظیفه تاسو کوي، الله جل شانه به ضرور د تاسو مدد کوي.
یا زما عزتمندو داسې څوک رور او خور وي چې په هغوی باندې ناجایزه مقدمات وي د دروغو الزامونه په هغوی باندې لګول شي وي اواسې په ناحقه باندې کیسونه پې جوړ کړي شي وي هر وخت عدالتونو ته چکرې لګئ نو زما عزتمندو که چېرې تاسو د دې غم نه نجات غواړئ او په مقدمه کې کامیابی غواړئ نو دا وظیفه تاسو کوئ انشاءالله تعالی تاسو به په عزت سره بری شئ اوس که چېرې زما عزتمندو دغه سړی په جیل کې دی او دا ویډیو ورته ورو نه رسېده ځکه په جیل کې څوک موبایل نشي کتی نو د کور خلک د هغه دپاره هم دا عمل کولی شي یا زما عزتمندو په تاسو باندې چا جادو کوډې او منترې کړي دي او هم د دې د وجې نه تاسو هر وخت پریشانه یئ نه مو مخې سمیږي نه مو کارونه روانېږي او هیڅ یو کار مو هم سمې نه خوري یا په تاسو باندې بندش وي رکاوټ وي نو دا وظیفه د دې دپاره ډیره بهترینه نسخه ده دغه شانتې زما عزتمندو د حاسدینو او د بنیته خلکو د بنیتۍ نه د بچ کېدلو دپاره هم تاسو دا قرآني عمل کولی شئ یعنی د چا حسد او بنیتی و تاسو ته نقصان نشي رسولی او زما عزتمندو دا داسې وظیفه ده چې کله تاسو دا وکې نو د ستاسو زړه ته به یو سکون میلو شي او زړه به مو خوشحاله وي او د زړه بېقراري به مو ختمه شي اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم طریقې دا ده زما عزتمندو چې دا وظیفه به تاسو د سحر مونځ نه پس یا د ماسخوتن مونځ نه پس تاسو کوي یعنی دی یوې ورځې وظیفه ده او چې په کومه ورځ باندې تاسو کولی شئ نو هره ورځ تاسو د وظیفه او د عمل کولی شئ د سحر مونځ نه پسې هم کولی شئ او د ماسخوتن مونځ نه پسې هم کولی شئ خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ اووه ورځې تاسو دا وظیفه وکړئ که اووه ورځې پس تاسو هغه مقصد او حاجت مو ترسره شو خواهش مو ترسره شو نو بیا تاسو دا وظیفه پرېږدئ او که چېرې ستاسو هغه حاجت پوره نه شو نو بیا 21 ورځو پورې تاسو دا وظیفه جاري وساتئ نو زما عزتمندو دا وظیفه و تاسو د سحر مونځ نه پس یا د ماسخوتن مونځ نه پس به کوئ طریقې دا ده چې اول به صحیح طریقې سره اودس اقدام وکړئ ښه دا ده چې پاکې صافې کپړې تاسو واچوئ او په داسې ځای کې تاسو کښېنئ چې هغه پاک ځای وي د ټولو نه مخکې 3 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ ښه دا ده چې درود ابراهیمي ووایئ د دې نه پس به حامیم لا ینصرون حامیم لا ینصرون صحیح طریقې سره صحیح الفاظو سره به تاسو دا اولولئ 314 پیرې به تاسو دا اولولئ یا 980 پیرې به تاسو دا اولولئ په اخره کې بیا 3 پیرې درود شریف ووایئ د دې نه پس به بیا زما عزتمندو د دعا دپاره لاس پورته کې انتهایی توجه سره عجزۍ سره ګړګړه سره به د الله جل شانه نه دعا وغواړئ یا الله ته زما پروردګارې یا الله ما د ظالم د ظلم نه بچ کې یا الله ما ته انصاف راکې یا الله زه کمزور یم زما دشمنان بے بسه کې او ما ته د دې دشمنانو نه نجات را نصیب کې نو دې طریقې سره به زما عزتمندو دعاګانې وغواړئ انشاءالله تعالی ضرور به ضرور به ستاسو مدد کوي ستاسو حاجتونه به پوره شي ستاسو چې کوم خواهشات او مقاصد وي الله جل شانه به هغه تاسو ته پوره کړي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ د لوی الله بامان